سردار محمد د نوزاد څخه پوښتنه کوي که څوک اوس وخت کې بې لوډ سپیکر اذان کوي نو په اذان کې اوس هم د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح سره باید مخ یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي که نه دا یوازې تر پخوا پورې مربوط و. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. دا یو عجبه نادره پوښتنه ده چې دی کوي. دا د ده د الفاظ داسې پوښتنه نه وه مناسبه. داسې به کړي وای چې دا تر لوډ سپیکر دا د دې پورې تړلې وه چې دا خلک رسته و چپه خوا ته پراته وه، نو رسته خوا ته یې خوله راګرځول چې د رسته خوا خلک یې واوري، چپه خوا ته یې خوله راګرځول مخ راګرځول چې د چپه خوا خلک یې واوري. ځکه لوډ سپیکر نه و په هغه وخت کې، نو د اواز چې مخکې ورته راړولی وای اواز نه ورسېدی. اوس چې سپیکر دی په سپیکر کې خو کم خوله واړې لا د سپیکر څخه دورې کېږي هغه خو نو اواز لوړوالي ته یا رسولو ته فایده نه کوي. داسې سوال باید څه ووایي. نو ګرانو محترمه، بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. اصلي دا خبره ده چې په دې خبره مو سر خلاص شي. دغه د مخ ګرځول پر حي علی الصلاة کې رسته خوا ته، په حي علی الفلاح کې چپه خوا ته، دا سنت د اذان دی. سنت د اذان دا تر هېڅ شي پورې تعلق نه تر پخوا پورې، نه تر اوس، نه تر 1000 کاله وروسته، نه تر سپیکره، نه تر منفرده. دا په ټولو اوقاتو کې به سړی د هغه مخ پر حي علی الصلاة رسته خوا ته ګرځي، پر حي علی الفلاح چپه خوا ته. دا بعضې موږ مؤذنان وینو چې هغه په سپیکر ته ولاړ بیا مخ نه ګرځي پر دغو نه رښتیا غوره چپه خوا ته. دا غلطي کوي. سنت د اذان یې پرېښی. حتی چې د کوچني په غوږ کې سړی اذان کوي، هغه کوچنی پیدای سړی اذان کوي لا بیا په لاسو کې نیسي، مخ پر قبله به درېږي، په رسته غوږ کې بیا اذان ورکوي، په چپه غوږ کې اقامت. دا په رسته غوږ کې چې اذان ورکوي په دغه وخت کې به پر حي علی الصلاة باندې مخ رسته خوا ته او پر حي علی الفلاح مخ چپه خوا ته ګرځي. نو دا سنت د اذان دی. په هېڅ وخت اوقاتو کې نه پاتېږي. دا مسله ډېره مشهوره ده، د ډېرو خلکو زده ده. نو دا د 280 صفحه ده، جلد اول رد مختار. والله سبحانه اعلم.